دغه ریاست اداري مدیر وایي په تیرو 15 میاشتو کې 43,000 پوستکي ازبکستان او ترکمنستان هیواد ته صادر کړي او تقریبا 100,000 نور پوستکي تیار دي چې فنلند هیواد ته صادر کړي. با تعداد 42830 جلد پوست ما تا صادر کردیم که از این جمله 38730 جلد ازی به کشور ازبکستان است و 4100 جلد ازی به کشور ترکمنستان است. نوموړی زیاتوي د تیر کال په پرتله سکل دغه صنعت وده کړي چې سوداګرو په تیرو 3 میاشتو کې 15,000 پوستکي په 2 کارخانو کې پروسس کړي. امسال نسبت با سال گذشته بازار در آسیای میانه خوب بوده. تا هنوز در اروپا به تماس هستیم. ما 100,000 جلد پوست قبلا هم گفتم آماده داریم که صادر کنیم. هر زمانی که تقاضا از اونها طرف از اونها شد در قسمت صدورش اقدام نشست. قرقل د هغه پسنوم دی چې ډیر ګرانبیه پوستکی لري. د قرقل پوستکی له تنکیو پیدا شوی وریو څخه ترلاسه کیږي او افغان سوداګر یو پوستکی له 15 نه تر $10 پورې پیري.